میډیا ته یې چې زه د خپل کور نه ایسور کړی د ده د میر د کور نه ایسور کړی دی نه ایسوروي دی خپل کور ته بال بس رو بیولی شي روتلی هم شي او موږ ټول صحافیون ته دا وایي چې تاسو د خپل ملک د پوره خدمت کړی شئ روتلی شئ خو د کوم د خبرې د کوم د رسم رواج نه تاسو ډاډه وکړئ د دغه بې عزتي مه کوئ ځکه چې دا د کوم خپل رسم رواج دی دا هر څه په خپل اوسکه وخستی چې په دا د کوم هېڅ اعتراض نشته موږ سره ډېرې وعدې وشوې 100 ارب روپۍ مو ته یادېدلې د مونږ ځوانانو ته یې ډېر شنه باغونه وښیلو دغه حکومت او دغو ادارو چې تاسو چې زم شئ تاسو ته به یورپ شي تاسو ژوند به اسان شي خو مو مشرانو ته پته وه چې دا ټوله دوکا ده او دا دروغ دي خو چلو ځوانانو ونه منله زم شولو مو هم دا خبره ومنله چې که چېرته رښتیا وایي دا ژوند برابر شي دا هیڅ هم داسې قسم نشته زه تاسو ته وایم چې څه چې موږ ژوند کې وو دلته څه کاروبار وه څه مو ته اسانتیاوې وې څه وو که نه دا هر څه رانه ورک شولو په چې کله مو مرض شولو مو چې دلته کوم حکومت و حکومت دلته نه مو نشان نشته خلک فری ده یو بل کې نه دلته عدالتونه راغلل نه دلته نورې ادارې راغللې نه د مو ایجوکیشن سم شو اول چې پولیټیکل انتظامیه وه دومره ایجوکیشن او دومره هیلث و ډاکټران به راتللو ځکه چې پولیټیکل ایجنټ نه به لږ یېرېدلو اوس خو دومره ازادي ده چې نه دلته اسپتال فنکشنل ده نه سکولونه فنکشن دي اچھا کوم کاروبار هم دلته نورې مو قبایلو څه کاروبار و تاسو ته پته ټولو قبایل چې څوره د افغانستان سره لګېدلي سیمې دي د پښتانو د لر بر چې څوره پښتانه دي که نه دا په بارډر باندې آباد و مو وګوره ډې بارډر و که نه دا مکمل و سیل ده بند ده که نه مو ذریعه معاش دلته نشته دا ځوانان هم فارغ ګرځي نه څه روزګار شته نه کاروبار شته دلته که نه نو خامخا دا ځوانان به یا به د نشې طرف ته ځي یا به د حکومت سره د بغاوت طرف ته خوځي یا به د دهشتګردۍ طرف ته ځي نو دا ټول دروغ دي چې څه دا خلکو وعدې شوې هم سره ټوله دوکا وه نو زه تاسو په ذریعې باندې دا خپل اعلی حکام ته وایم که نه چې دا کوم عمر شوي یو په دا باندې دا نوی سوچ وکړي یو نوی عمل ده ګاډی ایجاد شي د یې روالي قیمت ګاډي د دی سره نان کسټم پیډ ولا ګاډي دي ګرون دی کړل زیوت ایس ایچ او پوښتنه وکړئ چې تاسو سروې وکړئ د میډیا ول چې په اډا کې د ایس ایچ او سره قیمتي ګاډی د نان کسټم که د عوام سره نان کسټم پیډ ګاډی بلکې ویس خالی وا ایشو جوړه شوله چې نان کسټم چې د جاپان نه روشي دلته 69 ورځ چې ګاډی ته سروس کې سروس ستیو پر تانګ وي خالی ډي پی او د نان کسټم پیډ خبره کړې دو بله ورځ د میش په سپین کې جرګه وه مرکه وه یو سپین ږیری سړی د دغه ګاډی دراولی و په څه شی دراولی و چا ټیرینه زوړه وي دوې سټپنۍ وې پکې وی چې دا تو د ویش نه ورواستلی دی یغ ورته چې سړی زوړ ګاډی دی خپل پکې سوارېږه امشر زه تو ورواستلی شه خپل یې وژغه وه چې ده ته یې څه ویلې پولیس ول یمو د ورور ګاډی په سیپي باندې ولاته دیکون دی څي روڅي هر وخت یې دی ویني پسې ورغلی و چې دا د ورته کړی مو دی بلکې دا ټول د وڼه ګاډي نه دي دا نان کسټم پیډ دي چې یو وړې وڼه ته داخل شي د اسمون نه خو نه رسي د میرلار د ویش بارډر